بس بابا خدای پاک دې ستا احساس قبول کړي الله آمین. او الله پاک دې بس تا ته ډېر عمر درکړي. ته وطن سره دومره مینه لرې، موږ عسکر یو، په موږ دې دومره زړه بدېږي. توبه افغانستان ستونګونکی وي، افغانستان ستوي څه خیرنګاوی نه ده خیرنګاوي. بالکل. ته د مشتي بابا؟ زه یې مشتي کې تور خوره یم. تور خورو ولسوالي به کلان درته که زه پوروغه کې سر کې پراته ده. نوم د حاجي صاحب قادر خان دی. مو نوم یې قدر خان ده. بابا زموږ د زړه ته دې ډېر غټ مورال ورکړې، سخت تشویق کړو موږ. ما یې زموږ زړه ته دې ډېر غټ مورال ورکړې، شوق دې زموږ نور وطن ساتلو سره پیدا کړې. خدای دې نور درکړي، خدای دې دغه تکیه کا د افغانستان ساتونکي غلام یارې بالوستر کې درنه لاندې. او دغه تا چې ویلې مدرسې فساد ټول اندې مدرسو کې دی که نه؟ یې فساد په مدرسو کې دی، بل څیز کې قرآن کې چې ووځي هغه غره ته هلته خپله د مسیک سره جمع به نه درته وکړه. بالکل. میاخانه هغه میاګوله میاخون هغه نومېده لمسی به دی. مسیک زه خوټه نه وایم چې افغانستان رنګوي. لمسی څه کوو؟ شک کوه بابا، شک کوه. حقیقت سره چې د دې وطن بچی یې حاجي صاحب، په حقیقت چې د دې وطن بچی، د دې وطن بابا یې، د دې وطن بابا یې، بابا 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 یې بابا. په حقیقت موږ هم د بابا یو، زموږ هم بابا یې. بالکل. موږ خو وطن ستنګل کې الله مو چلاوه. وشنوریا مو خلدل تلایم، شنوریا تا تلایم، پیر مماندو تا تلایم. باټي کوټ کې به ډېرې شپې وتلې دي. باټي کوټ کې پش ډېرې شپې به وتلې دي. بس بابا زه خوشنوار یم. خو دغه د مساخېلو ساحه ده، دا زموږ خپل عزت دی، ناموس هم دی، ننګ هم دی، خپله خاور هم ده، خپله ملت هم دی. د سر نه د خپل بدن نه او د خپل اولاد نه د خپل فامیل نه هر څه نه تېر د خپل وطن ساتنې په خاطر. د خپل وطن چې مړه شو شهیدان یو، شهیدان یو. بالکل. دوی چې دي موږ شهید شو، موږ هغه دوی چوکۍ ګټي، چوکۍ نه جنګېږي. بالکل. او موږ خپل د وطن ساتنې لپاره تاسو وطن ساتئ، دوی چوکۍ ګټي، انګرېز ته یې ګټي، انګرېز ته یې ګټي، انګرېز ته یې ګټي. نور څه نوم نه کوم. بالکل بابا. 100 کاله عمر دی بابا، 100 کاله عمر دی. 100 نه قسم دی. اوس 1414 کال دی، 4مه میاشت ده، فکر کوم 3 تاریخ دی، چهارشنبې ورځ ده. خو بیا به بابا زه به انشاءالله دا ستا پیغام، زه خو عسکر یم او رتبه لرم، خو ډېره ټیټه رتبه لرم، خو انشاءالله زه به ستا دغه پیغام مشران هغه وشه دغه ځای د مششه د مدرسې ړانګې کا دی. تو په جزا کې مدرسه خو لرې کا چې دغه نه خو نه